ځینې ملګري وایي چې په واتساپ کې موږ خلک فضول ګروپونو ته اډ کوي، یعنې څنګه به د دې مخنیوی وکړو چې موږ خلک په خپل سر د واتساپ ګروپونو ته نه کړي اډ. نو په نننۍ ویډیو کې به تاسو داسې طریقه ښیم چې که چېرته تاسو یو څوک ګروپونو ته اډ کوي، نو تاسو به په اتومات ډول هغو ګروپونو ته نه اډ کېږئ. تاسو ته به یو انوایټ لینک راځي، که خوښه مو اډ شئ، که نه مو خوښه مه اډ کېږئ. نو د دې طریقې لپاره دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ او که چېرته مو خوښ شوه لازماً یې له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. دا ځئ دا ویډیو په طرف. ملګرو کله چې تاسو خپل واتساپ را خلاص کړئ، را به شئ په تھری ډاټس باندې به کلیک وکړئ. کله چې دلته راغئ د هغه وروسته سیټینګز لاندې ګورئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ د هغه لاندې به راشئ، دلته به ګروپس پیدا کړئ. لاندې ګروپس وګورئ، په ګروپس باندې به کلیک وکړئ. مای کانټاکټس یعنې هغه شمېر چې ما سره په موبایل کې سیو دي هغه د ما اډ کولی شي. مای کانټاکټس اکسپټ دی، هغه شمېرې چې زه یې انتخاب کړم هغه د ما نشي اډ کولی او نور د ما اډ کولی شي. نو د دوهم آپشن به تاسو ووهئ، هغه شمېرې چې تاسو سره په موبایل کې سیوي دي هغه به تاسو اډ کولی شئ، نور څوک به تاسو نشي اډ کولی. داسې نورو ټریکونو لپاره لازماً زموږ اکاونټ در سره فالو کړئ.